د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. غواړم په ویډیو کې د نړۍ ټیټترین بس موټر چلوونکی درپیژنم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې د زنګ نشان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکي ویډیو نه ډېر ژر خبر شئ. فرینک فیک هیچم 55 کاله عمر لري. په یونایټډ کینګډم کې اوسیږي. ویل کېږي چې نوموړی د نړۍ تر ټولو ټیټ بس موټر چلوونکی دی او په سټیج کوچ شرکت کې کار کوي. او وایي کله چې زه په ازموینه کې کامیاب شوم نو د شرکت کارمندان ډېر خوشحاله شول او هلته مې خپل کار پیل کړ. نوموړی فرینک 1.6.2 سانتي متره قد لري او وایي چې ما ډېرې سختۍ په ځان تېرې کړي دي. زه یو مبارز یم او هیڅکله به خپله هیلې له لاسه ورنه کړم. کله چې سټیشن ته راځي نو خپل د بس شاوخوا ګوري او خپله څوکۍ په سمه توګه جوړوي او وایي چې زه د مسافرینو سره ډېره مینه لرم او هغوی هم ما خوښوي او ما ته ډاډ راکوي چې ته یو ډېر ښه موټر چلوونکی یې. خو کله چې زه د نړۍ ټیټترین بس موټر چلوونکی شوم او ما خپل سند ترلاسه کړ نو زما کورنۍ په ما فخر کوه. نوموړی ناتوانه خلکو ته پیغام لري چې هیڅکله هم مه ناهیلي کیږئ. خپل کار کې هر وخت کوشش کوئ. تاسې به خپل هدف ته ډېر ژر ورسیږئ. د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. غواړم په ویډیو کې د نړۍ ټیټترین بس موټر چلوونکی درپیژنم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب